ډیری خلک د یوټیوب په پیل کې ناکامېږي مخکې له دې چې خپل لومړی ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کړي بیا په همدغه ناکامه تګلاره باندې په میاشتو ویډیوګانې جوړوي او یوټیوب ته اپلوډ کوي مګر نه یې څوک ویډیو ګوري او نه هم څوک چینل سبسکرایب کوي بس بالاخره دغه کس اخر ناهیله شي او په یوټیوب کې خپل کار پرېږدي اخر ولې د دې علت څه دی د دې علت دغه دی چې دغه کس د خپل چینل سیټ اپ نه دی کړی یا هم د خپل چینل سیټ اپ یې غلط کړی دی نن درته ښیم چې څنګه یو مسلکي او پروفیشنل یوټیوب چینل جوړ کړو او یوټیوب ته خپل ځان او خپل چینل وروپېژنو تر څو یوټیوب زموږ چینل سم وپېژني او هم نورو خلکو ته په سم ډول وښیي او د چینل ریکمنډیشن یا سپارښتنه مو هم زیاتوي نو که ته هم غواړې یو پرمختللی او مسلکي یوټیوب چینل ولرې یوازې د ویډیو اپلوډ کول بسنه نه کوي ته باید خپل چینل په مسلکي ډول تنظیم کړې نن درته درې داسې پټ رازونه او ټریکونه ښیم کوم چې د نړۍ پرمختللي او غټ یوټیوبران کاروي او د دې ویډیوګانو ته همدې له امله په میلیونونو کتل کېږي د هغو له جملې څخه په لومړي نمبر باندې د یوټیوب چینل سیټ اپ ده دوهم د یوټیوب چینل CEO ده دریم قدم کې پروفیشنل ټریکس او ټیپس دي بس که دغه درې مرحلې تاسو سمې تنظیم کړئ نو یوټیوب الګوریتم بس تاسو چینل په ډېر ښه ډول وپېژني کله چې یوټیوب الګوریتم ستاسو چینل وپېژنده زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ستاسو ویډیوګانې به هم په یوټیوب کې په میلیونونو خلک ګوري دا چې موږ د یوټیوب کورس پیل کړی دی دا زموږ د کورس دوهمه ویډیو ده لومړی ویډیو مو مخکې په یوټیوب باندې اپلوډ کړی ده که تر اوسه مغه نه وي کتلې دلته کتلی شئ په ډسکرپشن کې هم لینک شته مهرباني وکړئ لومړی هغه ویډیو وګورئ تر څو د یوټیوب چینل جوړولو مکمله طریقه په سم ډول زده کړئ دا ویډیو په دغه دریو برخو ویشو او د دغه دریو برخو څخه لومړی برخه د یوټیوب چینل سیټ اپ ده د یوټیوب چینل په سیټ اپ کې لومړی مرحله د خپل چینل نوم ده تاسو به د خپل چینل لپاره یو ډیر غوره نوم انتخاب کړئ اوس غوره نوم کومې ځانګړتیاوې لري په یاد ولرئ ستا نوم ستا راتلونکی برانډ ده او د همدغه نوم له لارې خلک تا پیژني او شهرت پیدا کوي نو همدې له امله باید ستا نوم اول یونیک وي یعنی په هغه باندې په یوټیوب کې بل چینل نه وي یا غټ چینل نه وي دوهم ستا نوم باید شارټ یعنی ډیر لنډ وي تر څو اسانه ویاد شي اسانه ولوستل شي اسانه ولیکل شي او په د سرچ کولو لپاره هم اسانه وي دریم ستا نوم باید برانډ جوړونکی وي ځکه چې په راتلونکي وخت کې د همدغه نوم لرې ته کولی شي خپل پرسنل برانډ هم جوړ کړي او په نوم کې بل خبره ده چې موږ نوم د دوه هدفونو لمخې انتخابولی شو اول خپل پرسنل نوم دی تر ټولو غوره یوټیوب چینل هغه ده چې په خپل شخصي نوم باندې جوړ شي ځکه چې دغه نوم په راتلونکي کې د برانډ لپاره او ستا د هویت او شهرت لپاره ډیر مناسب دی دوهم د نیچ یا ټاپک پر اساس باندې نوم انتخابول کته نه غواړې په خپل نوم باندې یوټیوب چینل جوړ کړې یا هم ستا نوم د یوټیوب چینل لپاره مناسب نه دی او غواړې کوم بل نوم ورته انتخاب کړې نو کته هر نوم انتخابوي ستا نوم باید ستا د مهارت ستا د مسلک نمایندګي وکړي مطلب ستا د نیچ نمایندګي وکړي مثلا ته یو استاد یا د کمپیوټر ساينس استاد ته غواړې یوټیوب چینل جوړ کړې نو خپل نوم نه ورکې خو بل نوم جوړوي مثلا ستا نوم باید وي لکه پښتو اکیډمي AI پښتو ټیکنیکل پښتو یا هم ډیجیټل سکل یا داسې لاند نوم وي دوهم قدم کې یوټیوب لپاره پروفایل عکس دی د پروفایل عکس یا هم یو غوړه ډی پی خلک په دې قانې کوي چې دغه چینل رښتینی او د باور وړ ده نو د لوګو په انتخاب کې هم موږ دوه انتخاب لرو لومړی خپل عکس د لوګو لپاره انتخابول دوهم د خپل نوم یو یا دوه توري د لوګو په معنی انتخابول او یا هم ستا د مسلک یا نیچ پر اساس باندې لوګو انتخابول په هر حال نو که تاسو غواړئ د خپل چینل پروفایل لپاره خپل عکس انتخاب کړئ ستاسو عکس باید ډیر واضح وي همدارنګه ساده بیکګراوند ولري او د دې ترڅنګ ستاسو عکس باید پروفیشنل ښکاره شي او که تاسو خپل چینل پروفایل لپاره یو لوګو انتخابوئ هڅه وکړئ چې ستاسو لوګو ډیره واضحه او روښانه وي او د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ خپل د چینل نوم د لوګو په حیث انتخاب کړئ هڅه وکړئ د خپل چینل لومړی توری د خپل لوګو په حیث باندې انتخاب کړئ یا ورته هغه ډیزاین کړئ ځکه اوس مهال د نړۍ د مشهورو کمپنیو او پلیټفارمونو د لوګو هم د نوم لومړی توری دی لکه ګوګل فیسبوک ټیک ټاک او دې ته ورته نور د چینل بینر یا کور فوټو هم ډیر مهم دی که تاسو غواړئ د خپل چینل لپاره یو غوره بینر جوړ کړئ هغه باید دغه درې پوښتنې ځواب کول ته څوک یې څه ډول کنټینټ یا محتوا جوړوي دریم ولې خلک ستا چینل سبسکرایب کوي د ښه پوهېدنې لپاره د مثال په ډول زه تاسو ته خپل د یوټیوب بینر راوړم د تاسو ته ښکاري زما په بینر کې زما نوم غټ ښکاري او په څنګ کې مو ورسره لیکلي دي پښتو چینل او د دې ترڅنګ زه په یوټیوب باندې کوم شیان اپلوډ کوم هغه هم دلته تاسو ته ښکاري او دا واضح کوي چې زه په یوټیوب باندې دا ډول کنټینټ اپلوډ کوم همدارنګه زما هویت هم نورو خلکو ته ښایي ولې خلک ما سبسکرایب کوي دا پوښتنې به دلته ځواب کیدلی شي
څلورم د چینل برانډینګ کنسیستنسي د دې مطلب دی تاسو د چینل په هر برخه کې له یو ډول رنګ څخه کار واخلئ. مثلا یو ډول لوګو، یو ډول بیکګراوند، ورته بینر، همدارنګه په تمبنیل کې هم ورته ټیکس، ورته بینر کې کالر. د ښه پوهېدو لپاره زه تاسو ته یو مثال درکوم. د مثال په ډول که تاسو د باینانس مشهور پلیټفارم وګورئ، هغه په خپل کالر کې یا رنګ کې په پلیټفارم کې زیاتره ژیړ او تور رنګ کارولی دی. نو که تاسو دغه چینل ته راشئ، لوګو هم وګورئ، بینر هم وګورئ، همدارنګه د ده په تمبنیل یې وګورئ، په تمبنیل کې کوم ټیکس وګورئ، اکثره وخت ژیړ یا تور رنګ کارولی دی. نو تاسو هم همدې ته ورته کالر کارولی شئ. دا ستاسو په چینل باندې ډېر زیات فوکس کولی شي. او دا بیل خصوص د هغه چا لپاره بیا ډیر مناسب دی څوک چې د یو ځانګړي برانډ لپاره یو خپل ځانګړي اپلیکیشن لپاره کار کوي، مارکیټینګ کوي. دغه لپاره بیا دغه سیم کلر ډیر مهم ده. خو یاد ولرئ، شاید تاسو فکر وکړئ چې زموږ په هر تمبنیل کې خدا ډول کلر نه مراتیږي. خیر که په تمبنیل کې مراعات نشي، کومه ستونزه نشته. نو د چینل لوګو همدارنګه بینر جوړول بشپړه طریقه ده. ته په راتلونکو ویډیوګانو کې ښایم کله چې موږ د ډیزاینینګ اړوند ویډیوګانې جوړوو، د ویډیو د پاتې برخه درته عملي توګه په دغه ویډیو کې ښایم. دوهم برخه د چینل سی او ده. سی او ویل کېږي سرچ انجن اپټیمایزیشن. نو که چېرته تاسو د خپل چینل سی او په سم ډول وکړئ، نو درې لوی ګټې به وکړئ. اول، ستاسو چینل به یوټیوب سم وپېژني او هم په سم ډول نورو خلکو ته ورسوي. دوهم، ستاسو چینل به په سرچینګ کې بېخي ټاپ شي. هر څوک چې ستاسو اړونده سرچ کوي، ستاسو چینل به ورته په لومړي سر کې راځي. یوازې چینل نه، بلکې ستاسو ویډیوګانې به هم ورته په ټاپ کې په لومړي سر کې ښکاري. دریم، ستاسو چینل ته به نوي لیدونکي او نوي سبسکرایبر راشي. نو کله چې ستاسو چینل ته نوي لیدونکي او نوي سبسکرایبر راغلل، په دې پوه شئ چې لنډ وخت کې زموږ چینل وایرل کېږي. نو راځئ چې د چینل سی او بشپړ سیټ اپ درته په همدغه ویډیو کې وښیم. د چینل سی او لومړی مرحله چې ده د چینل اباوټ یا ډسکرپشن ده. د چینل اباوټ چې ده ډیر مهم ده. د لپاره چې تاسو د چینل ډسکرپشن منظم او بشپړ وي، ستاسو ډسکرپشن باید د 4 برخې ولري. اول، ته څوک یې. دوهم، څه شی غواړې نورو خلکو ته وښایې. دریم، ستا د چینل کیورډ څه دي. څلورم، ستا ځینې اړیکې نیونې معلومات یا هم سوشل میډیا لینکونه. که چېرته تاسو خپل چینل په همدې ډول ترتیب کړ، نو ستاسو چینل به د سرچینګ او ریکمنډیشن لپاره ډیر ښه برابر شي. او په ډسکرپشن کې ستاسو د سوشل میډیا لینکونه یا ستاسو اړیکې نیونې معلومات ستاسو د چینل باور لا نور هم زیاتولی شي. او هم یوټیوب او هم نوي کسان چې ستاسو چینل ته راځي، په تاسو باندې ژر باور کولی شي. نو راځئ چې د ډسکرپشن مکمله طریقه درته وښیم، څنګه موږ ډسکرپشن ولیکو او څنګه بیا هلته سیټ اپ وکړو. نو د دې لپاره چې موږ غوره یو منظم ډسکرپشن جوړ کړو، تاسو کولی شئ په موبایل کې هم جوړ کړئ، په کمپیوټر کې هم کولی شئ. خو د هغې نه مخکې د یو منظم ډسکرپشن جوړولو لپاره زه تاسو ته یو فرام درکوم. دغه فرام چې کوم تاسو ته ښکاري، دا به تاسو خپل موبایل ته یو سکرین شاټ واخلئ، ځان سره یې وساتئ. ما ورسره لیکلي فرام فار یوټیوب چینل ډسکرپشن. دغه فرام چې کوم دی، د یو سکرین شاټ واخلئ. نو موږ به اوس یو غوره او منظم ډسکرپشن په چټ جی پی ټي باندې جوړوو. تاسو دغه فرام ما درکړی دی. دا فرام کې به تاسو د خپل چینل معلومات لیکئ. اوس څنګه لیکلی شئ، رابه چې تاسو چټ جی پی ټي ته کله چې تاسو چټ جی پی ټي راخلاص کړئ په موبایل کې یا په کمپیوټر کې، ما ورته لیکلي دي دغه فرام په مکمل ډکړی دی، بشپړ کړی دی چې تاسو ته عملي طریقه وښیم. ته یو مسلکي یوټیوب سی او او کنټینټ سټریټیجیست په رول کې عمل وکړه. ښه، ما ورته ویلي زه غواړم د خپل چینل لپاره یو بشپړ منظم ډسکرپشن یا اباوټ ولیکم. ښه، لطفا ډسکرپشن په انګلیسي ژبه ولیکه. تاسو دلته ژبه په ورته بدلولی شئ. انګلیسي ما لیکل، د انګلیسي په ځای تاسو کولی شئ پښتو ورته ولیکه. په ډسکرپشن کې 4 شیان موجود وي. یعنې زه څوک یم، دلته ما ورته لیکلي زما چینل ډیجیټل مهارتونه اړوند دی. تاسو دلته کولی شئ که تاسو خپل مخکې مشهور کس یاستئ، د خپل ځان اړوند یو لنډه جمله چې زه دغسې یم یا دا کار کوم، داسې مهارت لرم، هغه ورته ولیکئ. یا د خپل چینل کوم موضوع کې د هغه ورته ولیکئ. زما چینل د ډیجیټل مهارتونه اړوند دی. ښه، اوس بل زه خلکو ته څه شی ښایم. دوهم برخه کې زما چینل محتوا لکه انلاین په ډیجیټل مهارتونه، د آی ټولز، انلاین پیسې ګټل، سوشل میډیا اکاونټونو ته پرمختګ وده ورکول، کنه دغسې تاسو دغسې خپل معلومات ورکولی شئ. او ورته موضوعات چې دي دغه اپلوډ کوم. اوس بل شی چې تاسو بیا په دغه ډسکرپشن کې چټ جی پی ټي غواړئ، د دې ګټه څه ده؟ په دې کې سره تاسو خلکو څه ګټ فایده رسولی شئ. په دې سره خلک چې دي، خلکو ته دغه ځای لفظ غلط شوی دی، خلک وتوانېږي چې انلاین ډیجیټل مهارتونه زده کړي، د آی له نویو پرمختګونو خبر شي، په انلاین پیسو ګټلو پوه شي، اسان عاید ولري او
سوشل میډیا کې دوی پرمختګ ترلاسه کوي. زه دغه طریقې ورته خیم خلکو ته د چینل کیورډز ما ورته ویلي دي ښه په پښتو انګلیسي ماته کیورډز راکړه. اوس که تاسو چینل په پښتو ژبه وي صرف پښتو انګلیسي دواړه ترې وغواړئ، که چینل هم په انګلیسي ژبه وي بیا داسې کار وکړئ چې تاسو صرف همغه ژبې چې یو مخصوصه ژبه پورې اړه ولري په انګلیسي، مثلا په انګلیسي کې بیا ترې وغواړئ. د اړیکې نیونې ځینې معلومات په ډسکرپشن کې تاسو خپل ایمیل ما ایمیل ورکړئ، خو اصلي ایمیل نه دی، یو مثال په ډول دی. سوشل میډیا لینکونه هغه دلته خپل اډ کوم مخه ما ورته ویلي دي. بیا راځي زما د چینل اړوند معلومات چې دي چینل نوم ده او پسې چینل ډیجیټل مهارتونه موضوع ده، ډیجیټل مهارتونه هدف تاسو اډینس کوم هدف دي چې ویډیو باید څوک وګوري. ما ورته نړیوال خو د په ټول نړۍ کې ځکه په انګلیسي ژبه کنټینټ جوړوم، ژبه چې ده انګلیسي ده او چینل کیورډز چې د مورتل تیر راته ولیکه چې کوم مناسب وي کنه چې تاسو کوم مرسي وغیرہ ورکړي کنټنټ انفارمیشن برخه کې خپل ایمیل ورته ورکړی دی، یا یو مثال په ډول مې ایمیل زما خپل نه دی خو بلکې یو مثال مې ورکړی دی. ما ورته په خیر کې ویل ډسکرپشن باید څنګه وي، یعنی مسلکي وي، ساده وي، د یوټیوب الګوریتم لپاره مناسب وي او د لیدونکو لپاره باوري وي. او په خیر کې مې ډیره مهمه خبر ورته کړې د مه هیروئ ما ته تیار کلیک ټو کافي متن راکړه. ا دې مطلب دا دی چې تاسو ته به کلیک ټو کافي متن داسې درکوي، یعنی دلته صرف یو کلیک واخلئ تاسو ډسکرپشن اتومات کافي شو. اوس د دې لپاره دغه زه موبایل ته راغلم، دلته موبایل کې تاسو ښکاري ما ته تیار دغه ځای راخلی شوی، دا به زه کافي کړم لاړه به شم خپل چینل ته. کله چې تاسو چینل ته راغلم دلته زه راغلم خپل موبایل کې په اخر کونج کې تاسو خپل چینل لوګو یا آیکن ښکاري په دغه کلیک وخلئ، بیا راشئ دلته چینل ته راشئ. کله چې تاسو چینل ته راغلی دلته تاسو ته ښکاري دلته په دغه ایډیټ برخه باندې به تاسو کلیک وکړئ. چینل نوی دی اوس تازه مو جوړ کړی ده، نو دلته به تاسو دغه دریم برخه ښکاري چینل ډسکرپشن دغه ځای کې دلته به تاسو دغه ورته کافي او پیسټ کړئ. اوس د دې نه موږ څه شی لري کوو، ګورئ ډسکرپشن چې دی غټ دی اوږد د 1000 توري دی د 1300 ده. موږ به تاسو بیا دوباره ورته وایو چې د ډسکرپشن ډېر غټ ده، تاسو دغه ماته لنډ کړئ. په ډسکرپشن کې چې دوی کوم معلومات ورکړي دي مثلا درته ویل دي چینل کیورډز، د کیورډز برخه چې دا به تاسو ترې ریموو کړئ. موږ چینل کیورډز ته ما ورته لیکئ دغه خو د ورکړي دي هسې هغه په خاطر دا به تاسو ریموو کړئ. بل طریقې دي په چینل پښتو کیورډ دا به هم تاسو دغسې ونیسئ، دا به ترې ریموو کړئ. د کیورډز نه صرف دا برخه که تاسو پښتو انګلیسي دواړه، خو دغه چې دا که چېرته ډېر ده بیا مه ورکوئ، صرف یا پښتو هغه سره ګډ کړئ دغسې بیا مشکل نشته، یا د پښتو برخه بیخي ترې لرې کړئ مشکل نشته. خو د ډسکرپشن موږ ته ډېر اوږد درکړی دی، دا به تاسو منظم کړئ ورته چې ډېر کوچنی راکړه 1000 توري باید پوره وي. او بله خبره دلته په اخره کې دلته سوشل میډیا لینکونه اډ هیر دلته لیکلي دا هم ترې لرې کړئ دغه ځای نه دغه ګورئ دا هم ترې لرې کړئ، نور به دغه ځای باندې پرېږدئ. ښه دغه زموږ ډسکرپشن شو، دا په دغه ډول تاسو جوړولی شئ. دوهم د یوټیوب چینل پلیلیست دی. د یوټیوب پلیلیست هم همداسې مثال لري لکه تاسو چې په خپل موبایل کې فایلونه یا البوم لرئ. مثلا تاسو په یو فایل کې عکسونه ساتئ، په بل کې ویډیوګانې اچوئ، په بل کې کتابونه ساتئ او په دې همدې ترتیب نور. همداسې د یوټیوب پلیلیست هم دی. په یوټیوب کې تاسو مختلف ویډیوګانې اپلوډ کوئ، خو ځینې ویډیوګانې ورته یا د یوې موضوع دي، نو تاسو کولی شئ ورته ویډیوګانې په یو پلیلیست کې ترتیب کړئ. او یا هم تاسو یوټیوب ته یو منظم کورس اپلوډ کوئ، مثلا تاسو کورس د یوټیوب مکمل زده کړه، تاسو کولی شئ د لپاره یو ځانګړی پلیلیست جوړ کړئ او ټول ویډیوګانې په دغه پلیلیست کې ځای پر ځای کړئ. یا هم تاسو یو بل کورس د ټریډینګ اړوند اپلوډ کوئ، کولی شئ د لپاره یو جلا بل پلیلیست جوړ کړئ او دا ویډیوګانې هلته ترتیب کړئ. نو په پلیلیست سره تاسو یوټیوب او هم نورو خلکو ته ښایي چې تاسو چینل پوره پروفیشنل دی. او د پلیلیست یو بله غوره ځانګړتیا ده چې تاسو په پلیلیست سره قوي او غوره فالوورز یعنی مینوال پیدا کولی شي. زه به تاسو یو ساده مثال درکړم. مثلا یو کس راځي تاسو د پلیلیست یو څو ویډیوګانې په ترتیب سره ګوري، نو که چېرته دغه کس لږ وروسته یا په بل ورځ یوټیوب ته راځي ستاسو پلیلیست ورته په هوم پیج په لومړۍ صفحه باندې ښکاري، او که دا په یوټیوب کې بله ویډیو ګوري په سجیشن برخه کې به هم ورته ستاسو پلیلیست راځي. او یا هم که دغه کس په ترتیب سره ستاسو د پلیلیست هره ویډیو ګوري، نو که په کومه ورځ ستاسو د پلیلیست ویډیو ونه ګوري یوټیوب ورته نوټیفیکیشن هم رالیږي چې دغه ویډیو وګوره. نو خپله فکر وکړئ که چېرته ستاسو چینل پلیلیست هم خلک داسې ګوري ستاسو ریټرن ویورز به څومره زیات شي او په دې سره به ستاسو عاید څومره زیات شي. نو پلیلیست چې دا په یوټیوب کې ډېر مهم ده. نو راځئ چې درته وښیم پلیلیست موږ څنګه جوړولی شو او څنګه د بیا پلیلیست سیټ اپ کولی شو. اوس د چینل لپاره منظم پلیلیست څنګه جوړول شو، د هغې لپاره ما تاسو یو فرام درکړی، دغه فرام به تاسو دغه ځینې سکرین شاټ واخلئ، په همدغه ډول فرام به تاسو جوړوئ. فرام فار یوټیوب چینل پلیلیست، د پلیلیست لپاره به تاسو دغه ډول فرام جوړ کړئ. اوس دغه فرام بیا هم موږ په چاټ جی پی ټي باندې جوړوو. تاسو په دې نه یو سکرین شاټ په دې چې اخیستی وي. اوس به راشو موږ خپل موبایل کې چاټ جی پی ټي ته موږ څه وایو، ما ورته ویلي دي چې ډېر ښه موږ ډېر ښه روان یو. راځه اوس په بله برخه باندې کار وکړو. بله برخه څه ده، د یو مسلکي یوټیوب کنټینټ ستراتیجیست په څېر کار وکړو که نه سی او په څېر. هغه لومړۍ خبره زه غواړم د یوټیوب چینل لپاره یو مسلکي پلیلیست جوړ کړم. لطفا زما پلیلیست کې
باید درې شیان شامل وي د پلی لیست ټایټل غوره او جذاب د پلی لیست لپاره مکمل ډسکرپشن د لیدونکو الګوریتم لپاره مناسب او د پلی لیست اړوند کیورډز هم راکړه پلی لیست اوس څه شي اړوند وي دلته تاسو بیا ورته ولیکئ چې ما پلی لیست څه شي اړوند د پلی لیست اړوند معلومات پلی لیست موضوع یوټیوب مکمل کورس ما مثال په ډول ور کړی دی د یوټیوب مکمل کورس اوس بل برخه چې دا د ویډیو ډول ویډیو په کوم ډول کې دا لارښوونې او عملی کار یعنی کورس پرانل لري هدف مسده هدف د پلیلیست اډینس دی نړیوال یا ګلوبل دی ژبه چې دا انګلیسي ده د ویډیو کچا بیګنر ټو اډوانس یعنی کورس چې دا بیګنر څخه شروع کوي تر اډوانس کچې پورې مکمل ده پلیلیست باید منظم د یوټیوب الګوریتم لپاره واضح اشاره وي لیدونکو هڅوي چې ټول ویډیوګانې وګوري چینل واچ ټایم زیات شي خدای لپاره اخر کې تاسو کول چې ورته کلیک ټو کافي متن راکړه د مکمل ارسه راکړی دی لمړی دلته متن راکړی دی تاسو کول چې دا کافي کوي زه راځم خپل چینل ته کله تاسو چینل ته راغله په چینل کې به تاسو کوي دلته تاسو ته کنټینټ پر خکاري په دغه باندې ورته کلیک واخلئ کله چې تکلیک واخلئ تاسو برخه راځي پلی لیست په پلی لیست باندې په تاسو ته کلیک واخلئ دلته تاسو راځي نیو پلی لیست خو د نیو پلی لیست جوړول نه مخکې تاسو خپل لومړی ویډیو باید په یوټیوب باندې اپلوډ کړئ وي کله چې ویډیو په یوټیوب باندې اپلوډ کړل بیا تاسو پلی لیست جوړولای شئ کني دغه نه مخکې تاسو ویډیو پلی لیست چې دی نشي جوړولای البته جوړ به کې خو ویډیو ضرور تاسو لازمي ده چې تاسو باید اډ کړئ ځکه اسی پلی لیست خو نشي جوړیدل دلته تاسو خپل لغه ټایټل پیسټ کوئ په ورسره ډسکرپشن برخه ته دلته تاسو کوم ډسکرپشن چارت جی پی ټی درکړی ده دا ډسکرپشن به تاسو کافي کې چیرته اوږد ورته لنډ شکل علاقه ډسکرپشن اوږده کله کله ډېر اوږد جوړوي ما خاصه په ویډیو کې مثال درکوم تاسو سم پوه شئ ور باندې اوس تاسو پلی لیست پبلک د پبلک انتخاب کوئ چې هر څوک یې لیدلی شي او دلته به تاسو راشئ ډیفالت ویډیو او یعنی ویډیو چې دا څنګه پکې چینل دغه پلی لیست کې ځای پر ځای شي تاسو کولی شئ داسې هم مناسب کړئ چې په دوی کې مشهور ویډیوګانې سر کې وښودل شي تاسو چې کوم پخوانی اپلوډ کړي دا سر ته لاړ شي نور پسې لاندې لاړ شي خو ډیټ اپلوډ مناسب ده ډیټ پبلش ځکه مناسب ده چې تاسو ویډیو کوم اپلوډ کوئ په خونی ویډیو خپل ځای نو ویډیوګان ورپسې لاندې راځي دغه سي لانګویج ژبه کومه دا ژبه تاسو خپل کولای شئ نو دا چې موږ چینل نه وای دا اوس تر اوسه پورې موږ چینل هیستوري نه جوړ کړی هیستوري څنګه جوړ کیږي جوړول شي په دغه ویډیو کې معلومات درکوم نو غنه ورسته په تاسو راشي اډ ویډیو تاسو ویډیو اډ کړئ نو خپل چینل کې موږ ایس ویډیو نه لرل ته ویډیو ټایټل هم سرچ کولای شئ دلته تاسو ویډیوګان راځي خپل ویډیو به اډ کړئ نو په دغه طریقه تاسو پلی لیست جوړول شئ په موبایل کې څنګه کولای شئ موبایل کې به تاسو خپل چینل ته راشئ خپل چینل دلته د لیست سره تاسو ښکار چې کوم ویډیوګان شي تاسو کتلی دي دلته به تاسو ته پلس آیکن ښکاري په دغه باندې کلیک وکړئ خپل ټایټل پیسټ کړئ بیا پبلک باندې انتخاب کړئ او دلته بیا تاسو پلی لیست کله برابر شو خپل ویډیو ورته اډ کړئ یا هم تاسو د څه کار کولای شئ چې ویډیو سره هر ویډیو تاسو انتخاب کړل ویډیو سره د غدای ټک کوم خاري په دغه کلیک واخلئ دلته تاسو یو برخه سیو ټو پلی لیست تاسو ته براشي خپل ویډیو سیو پلی لیست باندې کلیک واخلئ تاسو دلته وینئ نیو پلی لیست برخه درته راځي نیو پلی لیست باندې کلیک واخلئ بالکل تاسو سم دغه پلی لیست جوړول شي کله مو چې پلی لیست جوړ کړ بیا راشي په پلی لیست ایډیټ باندې کلیک واخلئ تاسو پلی لیست لپاره ډسکرپشن هم ورات کولای شي کوم بل مشه دلته ما درکړي و دغه معلومات ټول تاسو راځي چینل ټایټل ډسکرپشن هر څه بیا چې کله ډسکرپشن جوړ شي بیا ور باندې کلیک واخلئ ایډیټ یې کړئ دریم برخه د چینل کیورډز دي کیورډز دي ته ویل کېږي ستا اصل ټاپکس څه دي که په ساده بڼه وایو ته په کوم موضوعاتو باندې ډیر کار کوي مثلا زه یوټیوب ته په کوم برخه کې ویډیوګانې اپلوډ کوم زه د یوټیوب زده کړه انلاین پیسې ګټل ټیکنالوژي معلومات همدارنګه ډیجیټل سکلز ای آی ټول دغه اړوند د یوټیوب ته ویډیوګانې اپلوډ کوم بس دغه زم چې دې زما کیورډ شو نو راځي چې تاسو ته هم وښیم چې څنګه موږ خپل چینل ته کیورډز ورکولای شو خدای چینل لپاره مناسب کیورډ څنګه جوړول شو دا به هم په چارت جی پی ټی باندې جوړول لپاره تاسو یو فرام درکوم د دې په خاطر فرام ځکه درکوم چې تاسو منظم مختلف شي تاسو نو کومه تیروتنه ونشي او هر تاسو منظم جوړ کړئ ځکه په دې کې موږ خپل تجربه لرو او هغه په خاطر درته وایو فرام فور یوټیوب چینل کیورډز لپاره ده د دې تاسو یو سکرین شاټ واخلئ او په دغه شکل کې به تاسو کیورډ جوړوي نو کیورډ جوړول دغه فرام پورا کول لپاره تاسو پورا بشپړ طریقه درخوایم په دې لښت تاسو سکرین شاټ ترې اخیستئ را به شي چارت جی پی ټی ته بوای موږ هغه ځای فوري راغلو را به شي لاندې ما تاسو ته ما چارت جی پی ټی ته بیا ویل د هغه فرام ویدل درخسته دی مورتل چې موږ ډیر خروانی اوس راته د اوس براشو کیورډ برخه د هغه برخه خبره مرته کړې د بول کې چې د یوټیوب سی او کیورډز ریسرچ ایکسپرت پرول کې عمل وکړه بیا مې ورته ویل دي زه غواړم د خپل یوټیوب چینل لپاره یو غوره دقیق سی او فرندلی کیورډز تیار کړم بیا مې ورته ویل دي لطفاً کیورډز داسې وټاکم د چینل موضوع سره بشپړ تړاو لري د سرچ او ډسکوري لپاره ډیر مناسب وي بیګنر او اډوانسډ لیدونکو لپاره ډیر ګټور وي
دا معلومات د چینل په اړه وکړه خو بیا ورته د چینل نوم چې د ډیجیټل سکلز دا د چینل موضوع چې دا دغه مې ورته ویل دي ډیجیټل سکل انلاین مهارتونه AI ټولز یوټیوب او دغه ټول ورته ویلي ایجوکیشن ژبه چې د انګلیسي د هدف چې د اډینس ګلوبل سپیکینګ بیګنرز او همدارنګه انټرمیډیټ او بیا چې د محتوا ډول د محتوا تعلیمي عملی کورس ټیپس او ټوټوریالز دا هم سمته خدل دي اصلي هدف چې دا ویورز سبسکرایبر اتھارټي راتلونکي ډیجیټل پروډکټ هاور سره لپاره دغه مسیر پورته لیکل دي اوس تاسو ماته کی ورډز پلان دی ډول راکړئ primary keywords secondary keywords long tail keywords پښتو انګلیش ماکس کیورډ که تاسو چیرته چې مخصوص ژبه پښتو پکې پښتو لپاره کار کوئ پښتو ورته اتمن ولیکي به ماکس پښتو انګلیسي دواړه انتخاب کوئ که چیرته مو صرف هدف انګلیسي بیا پښتو ورسره مالک یاسي یو مثال مې ورته لیکل د پښتو خو کیورډز باید نیچرل ښکار شي یوټیوب الګوریتم لپاره همغږي وي همدارنګه اور سټوفینګ پرته کاریدونکي وي خو د مې هر څه لیکلي دي کلیک ټو کافي متن ماته خپل لکړی دلته تاسو ښکاري پرایمري کیورډ دلته راکړي دي تاسو په دا کافي کې پرایمري کیورډز را بشي د خپل چینل لپاره چینل ته چکل راغلی لاندې تاسو سیټینګ برخه ښکاري په دغه سیټینګ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ بل خبر دا چې موبایل کې موږ څنګه کولی شو موبایل کې به تاسو لاړ شئ خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ کروم براوزر کې تاسو کولی شئ په یوټیوب چینل اپلیکیشن کې تاسو نشئ کولی لاړ به شئ کله چې یوټیوب کروم براوزر خلاص کړئ په سرچ کې ورته یوټیوب ولیکئ کله چې یوټیوب ولیکئ پورته برخه کې تاسو درې ټکي اوس کله چې تاسو د یوټیوب صفحه خلاص شوه که تاسو یوټیوب صفحه په ډیسکټاپ موډ کې نه وه د کروم براوزر په پورته درې ټکي کلیک واخلئ لاندې تاسو یو برخه راځي ډیسکټاپ سایډ دغه برخه به خلاص کړئ کله خلاص شو بیا تاسو د پورته کونج کې تاسو د یوټیوب کوم آیکن چې ښکاري یوټیوب چینل اکاونټ آیکن په دغه کلیک وکړئ نو تاسو راځي وایټ سټوډیو یا یوټیوب سټوډیو په یوټیوب سټوډیو به تاسو ورته کلیک وکړئ تاسو به دغه صفحه خلاص شي کله چې صفحه خلاص شو دلته به تاسو ته هغه سیټینګ لکه څه ول چې کمپیوټر کې ښکاري په موبایل کې ماسک کول شي تاسو به راشئ دلته په چینل باندې ورته کلیک وکړئ بیا به راشئ دلته به تاسو په بیسیک باندې کې پاتې شئ تاسو کولی شئ اول څه مخکې هیواد انتخاب کړئ هیواد تاسو د اوس لپاره چې کوم هیواد کې افغانستان ما انتخابوئ ځکه په افغانستان کې تاسو مونټایزیشن اویلیبل نه ده بل هیواد انتخاب کړئ چې کوم کې مونټایزیشن اویلیبل وي تاسو چې کوم هیواد کې مثلا USA انتخابولی شئ پاکستان انتخابولی شئ انډیا انتخابولی شئ هر یو چې تاسو انتخابوئ هماغه انتخابولی شئ د اوس لپاره زه صرف یو هیواد انتخابوم مثلا USA انتخابوم دلته یونایټډ سټیټ دا مې انتخاب کړ کیورډز چې کوم راکړي دي پرایمري کیورډز هغه مې راواخیستل پیسټ کوم دلته کله چې تاسو دلته پیسټ کړل هغه بل ته پیسټ کوخه دلته چې د کیورډز ټو لانګ یا ډیر غړ تاسو یو باید کافي کې په مو ستونزه حل شو اوس مې ورته ویل چې کیورډز سم نه دي یعنی ټول متن ماته داسې چمتو کړ تیار کلیک ټو کافي پیسټ برخه کې مشکل جوړ نشي ماته داسې چمتو کړ بیا دا کیورډز راکل خو د بخي ډیر و تاسو دلته ښکاري دومره ډیر دي ام چې کافي پیسټ کړل ډیر وو بیا مې ورته دا خبرو کړ چې مطلب کیورډز دي ل 1500 ورډز څخه زیات لګي کم کا یا شارټ کا دغه بیا راکړل اوس د دې دا راځي چې کو ګورو نو دلته زه راځم کروم ته دلته کافي پیسټ کوم کله چې کافي پیسټ کې بالکل دا ټول اوس مناسب دی هغه سې دوی دا ور چمتو کړل نو موبایل کې تاسو ښکاري موبایل کې هم دا کافي شول دلته چې راغلم مخکې چې ګوري هغه ډیر دي ته به ریموو کوم دلته زه کافي پیسټ چې کله وکم چې تاسو کیبورډ کې ګو بټن ښکاري په دا کلیک او دغه شی د ټول اوس واخیستل شول خو هغه سي راشي 408 ورډز دي ټوله دلته سیو باندې کلیک واخلئ زموږ کیورډ چې هغه بالکل سیو شول ته سیټینګ د تاسو راشي بیسیک چینل ته بیسیک برخه کې کیورډ چې هغه وشو څلورمه برخه د چینل هندل ته هندل معنا د خپل چینل لپاره په خپل خو یو لینک جوړول لکه موږ په نور سوشل میډیا پلیټ فارمونو ټیک ټاک انستګرام ټیلېګرام یا فیسبوک یوزر نیم لرو په یوټیوب کې هم د تورته موږ هندل لرو هندل په ذریعہ خلک زموږ چینل ته مستقیما راتللی شي او هم ډیر ژر په اسانه طریقې سره زموږ چینل پیدا کولای شي د چینل هندل جوړول اسانه طریقه چې په خپل موبایل کې کولای شي موبایل کې یوټیوب اپلیکیشن ته راشي د ایډیټ چینل برخه چې کوم ښکاري په دغه باندې ورته کلیک واخلئ دلته تاسو ښکاري دوهم قدم کې لومړی د چینل نوم ده دوهم چې د چینل هندل ده کمپیوټر کې تاسو کوی کله چې تاسو یوټیوب سټوډیو ته راغلئ دلته تاسو برخه ښکاري کسټمایزیشن په دغه باندې ورته کلیک واخلئ کله ولته کلیک واخسته لاندې سکرول کړئ دغه برخه کې تاسو چینل نوم د لاندې ورپسې هندل ده اوس هندل موږ څنګه ورکول شو دلته تاسو ایډیټ خطر شي هندل چې ته هر یو نه اخلي کېدای شي تاسو نه مخکې بل چې دغه هندل اخیستې ګورئ زه چې دغه یو لري کوم اوس ماته یوټیوب خپل سرچینګ کوي درته وایي چې مطلب دغه یو هندل چې کوم د سم نه دی ولې د بل چې اخیستې ده کله تاسو مثلا خپل نوم بل لمړی ولیکئ په دغه اوس هندل موږ څنګه ترتیبول شي هندل ترتیب لپاره تاسو داسې کار وکړئ چې لمړی خپل نوم ولیکئ
نوم او همدارنګه تخلص چینل پوره نوم کلم چې ولیکه بیا ورپسې یو یا دوه عددونه زیات کړئ یا په دغه ځای کې تاسو انډرسکور هم اډ کولی شئ په خپل موبایل کې تاسو دلته انډرسکور لرئ لکه دلته تاسو کار کیبورډ کې دغه انډرسکور زیات کړئ دا مخلي درنه خو دغه د دوه لغتونو وډونو په منځ کې یو یا دوه عددونه ورسره زیات کوو چې زه یو ول زیات کم بالکل دغه شی هندل مناسب دی د اخلي خو دا مونږ وختي ورکړی ده نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې دغه طریقه هم وکړئ د ویډیو دریمه برخه په دریمه برخه کې د راته ځینې پروفیشنل ټیپس او ټریکس ښایم کوم چې د چینل لپاره ډیر مهم دي او ډیر خلک ورته فهم نه دی او د خپل چینل لپاره دوی نه مراعاتوي په دغه برخه کې په لومړي نمبر باندې د چینل ټریلر ده د ټریلر مطلب دی ته 10 هم 15 سکند یو لنډه ویډیو جوړوي د خپل ځان یا هم د خپل برند اپلیکیشن او یو ځانګړي پلیټ فارم د پیژندنې اړوند ان ته څوک څه شی اپلوډ کوي یا هم د خپل اپلیکیشن او یا هم خپل پلیټ فارم یو لنډه پیژندنه کوي او دا ویډیو بیا اخلي د خپل یوټیوب چینل په هوم پیج باندې پین کوي کله چې نوی کسان راځي دغه ویډیو ګوري دوی په لاندې ډول پیږي چې ته په خپل چینل باندې څه شی اپلوډ کوي خو دغه طریقه اوس اکثر یوټیوبران نه کوي صرف هغه یوټیوبران کوي چې دوی یو ځانګړي پلیټ فارم ځانګړي برند یو ځانګړي اپلیکیشن لپاره کار کوي دوهم برخه د چینل ویریفیکیشن اند برانډینګ ده په دغه برخه کې موږ د چینل ویریفیکیشن کوو کمیونټي ټیپ فالو او همدارنګه د چینل لوګو او واټرمارک تنظیموو د چینل ویریفیکیشن لپاره به تاسو په خپل موبایل یا هم کمپیوټر کې راشئ یوټیوب ته کله چې یوټیوب ته راغلی په یوټیوب کې د پورته کونج کې تاسو د خپل اکاونټ آیکن چې کوم ښکاري دلته په دغه اکاونټ آیکن باندې ورته کلیک واخلئ یا به راشئ تاسو دلته سټوډیو برخه ښکاري په سټوډیو باندې به کلیک واخلئ دا طریقه تاسو موبایل کې هم کولی شئ په کمپیوټر کې هم کولی شئ زه په دواړو کې تاسو طریقه درښایم کله چې تاسو سټوډیو راخلاصه کړئ لاندې اخر کونج کې تاسو یو برخه راځي سیټینګ په نوم باندې په دغه سیټینګ باندې په تاسو ورته کلیک واخلئ دلته په تاسو راشئ په چینل آپشن باندې ورته کلیک واخلئ بیا به راشئ دلته تاسو ته فیوچر الیجیبিলিټي په دغه باندې به ورته کلیک وکړئ دلته تاسو اوله برخه چې دغه اکټیو شوی د موږ راځو دوهم برخه انټرمیډیټ فیچرز په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ د دې سره به چې دغه برخه پوره شي به تاسو ته اډوانس فیچر هم خلاصيږي خو موږ دلته په دغه برخه باندې ورته کلیک وکړئ ته تاسو وایي فون نمبر ویریفیکیشن ویریفای فون نمبر په دغه باندې تاسو ورته کلیک وکړئ د ټول نمبر کې تاسو ته وایي چې موږ درته ټیکس میسج ولیکو او که یا هم زنګ درته وکړو زه ټیکس میسج انتخابوم که تاسو سره موبایل خپل لاس کې نو اتومات زنګ انتخاب کړئ راځئ دلته په ټول نمبر کې تاسو راشئ سلیکټ اکاونټ تاسو په خپل هیواد انتخاب کړئ دلته کلیک واخلئ زه چې په افغانستان کې افغانستان انتخابوم خو یاد ولرئ په افغانستان کې په هر شبکې په نمبر باندې تاسو دلته کوډ نه ورته راځي صرف بیسیم نمبر چې ده افغان بیسیم یا بیسیم نمبر چې کوم ده په هغه باندې تاسو ویریفای کولی شئ لاندې تاسو یو برخه راځي امپورټانټ وایي تاسو په کال کې دوه اکاونټونه په خپل دغه نمبر باندې ویریفای کولی شئ دلته تاسو کولی شئ خپل نمبر به ورته ولیکئ نو زه دلته خپل نمبر ورته لیکم کله چې نمبر ولیکه په نیکسټ برخه باندې به ورته کلیک واخلئ نو دلته تاسو ته شپږ د کوډ درځي هغه کوډ به راخلي ته پیسې زه انتظار کوم تر څو دغه کوډ ماته راشي کوډ چې د هغه راغی زه غواړم دلته کوډ ورته ولیکم کله چې کوډ راغی سبمیټ پای کوي تاسو او په دې سره بس تاسو چینل چې د هغه ویریفاید شي بیرته به راشئ باک همدغه صفحې ته ګورئ زموږ دغه چینل صفحه چې د هغه فیچر الیجیبিলিټي وشو کمپیوټر کې هم وکړو زه طریقه موږ په موبایل کې څنګه کولی شو موبایل کې بدله پر تاسو په موبایل کې براوزر خلاص کوو عموما کروم براوزر خلاص کې په کې د طریقه اسانه کیږي کله چې کروم براوزر خلاص کړ په پورته سرچ بار کې به تاسو یوټیوب ورته ولیکئ یوټیوب مو ولیکئ د غواړي لینک راځي په دغه باندې تاسو ورته کلیک وکړئ کله چې دلته کلیک واخیسته نو دلته کله اتومات خپل موبایل کې تاسو یوټیوب اپلیکیشن ته ځي کدا سه چاره وشوله نو بیرته بیک شاته لاړ شئ خپل موبایل کې یوټیوب اپلیکیشن چې کوم دغه باندې لانګ پریس وکړئ یا د موبایل سیټینګ ته لاړ شئ اپلیکیشن ته لاړ شئ خو دلته دغه طریقه اسانه ده عموما په اکثره انډراید موبایلونو کې د طریقه وسته چې موبایل اپلیکیشن باندې لانګ پریس وکړئ تاسو انفارمیشن برخه راځي اباوت برخه راځي په دغه کلیک واخلئ کله چې کلیک واخیستل لږ لاندې به سکرول کوئ دلته تاسو سیټ اس ډیفالت برخه پیدا کړئ په دغه ورته کلیک واخلئ دلته اوپن سپورټډ لینکس برخه چې کومه راځي دا باندې به کلیک واخلئ او دا به ترې آف کړئ کله چې آف کړل د برخه اوس بیرته راشئ د باندې کې بیا په دغه لینک باندې دوباره کلیک واخلئ کروم براوزر چې راغلی بیا دوباره په دغه لینک باندې اوس کلیک واخلئ کله چې کلیک واخیست تاسو ته دغه صفحه خلاص شي کچر دلته یوټیوب په ډیسکټاپ موډ کې خلاص نشو د خپل براوزر په پورته درې ټکي کوم ښکاري په دغه کلیک واخلئ لاندې تاسو ته د ډیسکټاپ سایت برخه په دا به تاسو آن کړئ کله چې ورته آن کړئ تاسو ته دغه صفحه خلاص شي اوس طریقه چې دا خورا اسانه ده دلته به تاسو راشئ د خپل اکاونټ په پورته آیکن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ
دغه سټوډیو اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ د سره به تاسو ته موبایل کې تاسو سټوډیو یوټیوب سټوډیو راخلاص شي دلته تاسو وینئ اماغه صفحه راغله دلته تاسو ته په اخره کې برخه راځي سیټینګ په سیټینګ باندې ورته کلیک وکړئ بیا براشه دلته په جنرال لاندې چینل ده په چینل کې بیا فیچر سیکشن ترشي په موبایل کې هم دغه سکیږي خاطر دغه ځای فور موږ د چینل انټرمیډیټ فیچر چې دا هغه فعال کړ اوس وار دی اډوانس فیچر دی دا به څنګه فالو نو تر دغه ځای پورې چې موږ څومره کار وکړ دا بالکل منظم راوړي دا چې چینل نه وای دا نو یوټیوب غواړي چې چینل هیستوري وګوري چې یوټیوب یعنی تاسو ته وایي تاسو د خپل چینل هیستوري جوړه کړئ موږ نه فیګو چې دا چینل واقعیت رښتینی دی نه دی نیو چینل ته نه ورکوي د لپاره تاسو منظم فعالیت کوئ اوس فعالیت څنګه د هر څه مخکې به تاسو چینل مکمل سیټ اپ وکړئ لکه لوګو بینر ډسکرپشن ټایټل ټاګونه د هر څه به تاسو برابر کړئ کله چې دا برابر کړئ دغه وروسته به تاسو منظم اپلوډینګ کوئ تاسو 14 ورځې منظم کار وکړئ په دغه دوه اونۍ کې تاسو لږ تر لږه کم از کم 4 یا 15 لانګ ویډیوګانې اپلوډ کړئ د خپل چینل موضوع اړوند او لاسونه تر 14 پورې شارټ ویډیوګانې اپلوډ کړئ کله چې دا اپلوډ کړئ دغه وروسته تاسو راشي دلته به تاسو ته اډوانس فیچر هم فعال شوی وي نو اډوانس فیچر په لول سره به تاسو چینل چې ډیره ګټه وکړي ای بي ټیسټینګ ترمینل به هم درته فعال شي تاسو کولی شئ بیا ایکسټرنل لینک ویډیو ډسکرپشن دا هر څه ډیر یعنی اوس تاسو په ډسکرپشن کې لینک هم نشئ اچولی دلته څومره ځانګړتیاوې ښودلې دا ټول به تاسو ته هغې سره بیا فعال شي اوس موږ تاسو راشو د چینل ویریفیکیشن خو وشو د چینل ویریفیکیشن وروسته د چینل اډوانس سیټینګ چې ډیر زیات مهم ده موږ تاسو چینل ته راولو ته فیوچر الیجیبিলিټي دا خبره کې نمبر ویریفیکیشن کورس اډوانس سیټینګ ته راځو دا خبره چې دا ډیره مهمه ده او په دې کې ډیر مهم سټپونه دی واز دا نه جنرال او د نور پاتې برخې ټولې درته ښایم جنرال ته چې تاسو راغلی تاسو د چینل مونټایز پیسې هم باید په کومه کرنسي کې وښودل شي د یو اس ډي ډالر باندې پرې تاسو هر کرنسي خپل هیواد چې هغه انتخابول شي را به شي چینل ته چینل کې بیسیک برخه چې دغه باندې مخ کار وکړ اډوانس برخه چې دا اوس دغه ته فیچر الیجیبিলিټي هم وشو او اډوانس سیټینګ چې دغه پاتې ده په دې کې لومړی نمبر باندې راځي اډینس تاسو اډینس باید کوم وي دلته ډیره مهمه خبر ده آیا تاسو ویډیو د ماشومانو لپاره ده خب دلته موږ درې اختیارونه لرو خو کچرته تاسو چینل مطلقاً د ماشومانو لپاره به یس انتخاب کړئ یس بخې دا ویډیوګان د ماشومانو لپاره دي خو کني به نو انتخاب کړئ او کچا تاسو ویډیوګان تاسو بیا اپلوډ کوئ چې مثلا زین د ماشومانو لپاره دي زین د لویانو لپاره دي بیا آی وانټ ریویو یعنی زه هر ویډیو لپاره دا سیټینګ په خپل خوښه کوم خو زما تاسو خپل انتخاب دغه که تاسو ویډیو کې داسې کنټینټ نه وي چې ماشومان لپاره نه به هیڅ کله ما انتخاب نو انتخاب کې هیڅ مو ویډیو ماشومان لپاره نه ده نو به تاسو ویډیو چې دا خو ځاخلي خو د ماشومان لپاره وي ماشوم کس چې پکې خودل کیږي یا مطلق د ماشوم به دا اپشن اولیه انتخاب کې ویډیوګان د ماشومان لپاره به ډیر ښه وایرل کېدل شي بل چې دا ګوګل ایډ اکاونټ لینکینګ ده کته چیرته تاسو غواړئ خپل چینل ویډیوګانې پروموټ کړئ نو د غیر لپاره به تاسو دلته اډ لینک اکاونټ تاسو کولی شئ خپل ویزا کارت ماستر کارت ډیبټ کارت بانک اکاونټ دا ټول چې دلته لینک کولی شئ به تاسو په خپل چینل ویډیوګانې باندې پروموشن کولی شئ هغه ویډیوګانې اپلوډ کولی شئ لکه موږ چې په فیسبوک کې سپانسر کوو خپل ویډیو پوسټ سپانسر کوو داسې تاسو دلته هم کولی شئ دغه لارې بیا کیږي نو بل ته پینل درته خلاصېږي بیا هغه نور هم دی ورپسې خو اوس لپاره چې دا موږ نه کوو بل چې دا آټو کیپشن ده آټو کیپشن په دې مطلب کچره تاسو دا غان کوي تاسو ویډیو کې انګلیسي کنټینټ وي که تاسو کوم ویډیو ته کیپشن نیو ور کړئ سب ټایټل مو نیو ور کړئ نو یوټیوب په خپل برابروي د همدغه ویډیو لپاره تاسو ژبه چې د صفه سوچا انګلیسي ژبه وي نو یوټیوب چې دا تاسو ویډیو لپاره په خپل کیپشن تیاروي غو ور کول شي ګټور د تاسو لپاره دا ان وسته خو تاسو چینل واقعا انګلیسي خبرې مټول په انګلیسي ژبه وي او د اوس لپاره چې تاسو به دغه ان وسته په حالت کې بل چې دا آټو ډبینګ برخه ده دا برخه بیا ډیره مهمه ده که تاسو چینل په انګلیسي ژبه باندې نه وي په بل ژبه کې وي او تاسو خپل چینل ته کیپشن ورکړی وي مثلا زما چینل په پښتو ژبه کې ده او زه ویډیو ته کیپشن ورکوم ما سب ټایټل مکمل فایل ور اپلوډ کوم یا هلته ورسره لیکم زما خبره ټول په انګلیسي آټو ډبینګ بیا تاسو سره دا مرسته کوي چې په یوټیوب کې اوس نو ای آی اپشن فعال شوی دی تاسو غږ په خپل انګلیسي ژبه ته ژباړي نو که هر نړۍ خلک تاسو دغه ویډیو پلی کوي اتومات په دا ویډیو دوی ته په انګلیسي ژبه کې تاسو غږ یوټیوب په خپل اړوي یعنی په انګلیسي ژبه ته اړوي بلکې ستا اوریجنل غږ به نه وي یو ای آی غږ به وي هغه که میل وي که فیمیل غږ وي هغې سره به ستاسو غږ په خپله په انګلیسي ژبه نور ته ژباړل کېږي خبره به ستا ته به خپل حرکات کې ویډیو به ښایي خو ستا غږ چې ټول په انګلیسي وي بل چې د اډورټایزمنټ برخه ده نو دا برخه هم چې د که تاسو چینل مونټایز به تاسو دا پالولی شئ خو دې سره چې دا یو څو خبرې یاد ولرئ دغه برخه یعنی ځینې کسان دي چې نه غواړي په خپل ویډیوګانو ډېر اعلانات ښکاره شي نو دا بیا فعال کړئ او ځینې داسې کسان چې دوی اسلامي چینلونه فالوي دوی نه غواړي چې داسې ایټ پوه شي چې هغه غیر اخلاقي وي البته
اعلانات اډ چې ډیر غیر اخلاقي وي ته یوټیوب هڅه می اجازه نه ورکي خو مثلا یو انجلۍ عکس پکې د انجلۍ پکې اعلان خي یو څه تشریح ورکي چې هغه پکې بیا دلته نه خودل کیږي یوټیوب هغه چې صاحب ویډیو نه خوي خو یو خبره به یاد ولرئ چې دې سره به تاسو آیت چې ډیر کمیږي د اوس لپاره دا نه ورکوم خو یوټیوب اصلا زه تاسو یو خبره وکم ځینې اعلان د سی وی تاسو موږ خارجيان چې د باز انجونی دی هغه یو شي په اعلان جوړي خپل ځان پکې ورکي مخې ښکاري اسه اعلان شته هغه اعلان دوی اجازه ورکي یوټیوب خو ډیر غیر اخلاقي ویلو اعلان هغه ته خاصه به اجازه نه ورکول کیږي د اوس لپاره چې تاسو پرېږدئ که چېرته اسلامي چینل وي دغه لپاره تاسو نه غواړئ چې داسې اعلان په تاسو چینل باندې خپور شي چې په هغې کې مثلا نجلۍ وي نه غواړئ چې په دغه اسلامي ویډیو کې هغه بل چې ته د یوې نجلۍ عکس پکې وښودل شي هغه بیا دغه په فعال کړئ بل چې دا مهمه برخه کلیپس ده کلیپس چې دا هم ستاسو په ویډیو سره ډېره مرسته کولی شي اوس تاسو ویډیو چې دا غټه ده په هغې کې یو ډېره مهمه برخه ده یو څوک مشکل لري کولی شي یو څوک دغه ستاسو د ویډیو کلیپ شیر کړي داسې نه چې ویډیو ته به ډاونلوډ کېږي ستاسو موبایل ته به ډاونلوډ کېږي چې کلیپ انتخاب کړي نو کلیپ د لینک یوټیوب ته ځانګړی لینک ورکوي د به لینک شیر کوي چې کله یو هغه کس راځي په لینک باندې کلیک کوي اتومات به دغه ستاسو د ویډیو هغه کلیپ ورته هماغه ځای پلی کېږي نو دغه چې دا مهم ده دغه آن وساتئ ستاسو سره ډېره مرسته کولی شي تاسو ویډیو د سره که هغه ما ویډیوګانې شیر مو زیاتېږي کله چې شیر زیات شو ستاسو امپریشن ورسره زیاتېږي یعنې اصلا ستاسو چینل لپاره ګټور دی بل چې د ویډیو کوالټي انهانسمنټ ده دا چې دا مهم ده د دواړه برخې آن وساتئ د ځکه چې که تاسو ویډیو اپلوډ کوئ ویډیو به مثلا یوټیوب چې د هر ویډیو د هر ډیوایس موبایل کمپیوټر لپاره خپل برابروي که چېرته دا مو آف کړئ نو ستاسو ویډیو په خپل موبایل کې چې دا هماغه ښه ډول ښودل کېږي بل څوک په خپل موبایل کې ګوري شاید ورته په هماغه خپل ډول ټیم کالر هغه کې ښکاره نه شي نو د هغه یوټیوب په خپله ستا ویډیو انهانس کوي ستا په اصلي ویډیو کې فایل باندې کوم تاثیر نه لري چې مثلا هغه خراب شي خو یوټیوب یې د هر موبایل هر ډیوایس لپاره خپله جلا جلا انهانسمنټ کوي ورته برابروي خو بل چې دا تھرډ پارټي ټریننګ ده دغه برخه چې دا وایي که تاسو چېرته غواړئ خپل ویډیوګان خپل کنټینټ مو اجازه ورکوي چې کوم ای آی پلیټفارم ستاسو ویډیو اعلانات ترانسکریپشن وکاروي نو هغه ته اجازه ورکولی شي خو دا برخه چې دا مثلا یو ای آی ټولز اخلي ستاسو ویډیو لینک کاپي کوي په خپل ټولز کې کاروي نو ای آی چې دا ستاسو ترانسکریپشن غږ او ویډیو څخه دوی ګټه اخلي تاسو ته هیڅ فایده نه رسېږي خو دوی ترې ګټه اخیستلی شي نو وایي که تاسو دوی ته اجازه ورکوئ ولې که نه ورکوئ همداسې پرېږدئ زما په نظر چې دی زه خپل دغسې پرېږدم سیټینګ چې دا چینل منیجمنت هم دلته تاسو کولی شئ دومره اوس لپاره مهم نه ده اپلوډ ډیفالت لږ وروسته راځو چینل پرمیشن برخې ته راځو پرمیشن برخې کې تاسو چینل ته اډمن اډ کولی شئ اوس بالخلا انر څوک ته انر هغه کس وایي چې چینل مالک ده مالک زه خپله مثلا یم بل اډمن اډ کولی شئ دلته انوایټ باندې کلیک وکړئ د هماغه کس ایمیل راواخلئ دلته پیسټ کړئ ورته ایمیل به ورکړئ کله مو چې ایمیل ورکړل انوایټ ورته وکړئ کله مو چې انوایټ ورته وکړ هغه کس ته ایمیل کې به انوایټیشن راغلی وي هغه د ایکسپټ کړي هغه به تاسو سره په چینل کې بیا اډمن شي نو کولی شي که تاسو یو چینل ته اډمن اډ کوئ تاسو پوره وخت نه لري دا اډ کولی شئ خو په خپل به وري ملګری ورته اډ کړئ بل چې دا کمیونټي موډریشن برخه ده نو دغه برخه کې چې تاسو کمنټ او نور لپاره لکه څه ترتیبات کولی شئ اول خو دا چې تاسو په ویډیو باندې کمنټ اون وي که آف وي ان حساب وساتئ ځکه کمنټونه ښه دي چې کېږي خو بیسیک دلته یوه خبره ډېره مهمه وساتئ ښه موډریشن برخه چې کومه ده په دې کې وایي که تاسو کمنټونه باندې څوک مثلا غیر داسې کمنټونه چې تاسو د ویډیو لپاره مناسب نه دي څوک پکې سپام غیر اخلاقي شیان کنځلې داسې شیان کوي نو هغه به تاسو بیسیک پرېږدئ ځکه کمنټ هولډینګ کې پاتې کېږي یوټیوب یې ګوري که چېرته ستاسو د ویډیو موضوع سره برابر نه وو یا پکې داسې فوچ الفاظ استعمال شوي وو هغه لکه ښکنځل یو چا راټل هغه یوټیوب پخپله ریموو کوي بل لایف چټ برخه ته په هغې کې هم تاسو کولی شئ موډریشن برخه چې دا نان د تاسو بیسک کې پرېږدئ که څوک داسې کمنټونه ستاسو ته ښکنځل کوي په لایف چټ کې هغه یوټیوب ګوري که چېرته غیر اخلاقي دوی خپله ریموو کوي پوسټ ان کمیونټي که چېرته تاسو کمیونټي کې پوسټ کوئ آیا ویور د ستاسو په ستاسو کمیونټي کې پوسټ وکړئ شي هو ان یې پرېږدئ خو دلته بیا هم راشئ کمنټ فلټر لپاره بیسک پرېږدئ او بل چې دا که دلته تاسو هولډ پرېږدئ هغه بیا تاسو خپله ګورئ هر کمنټ به ګورئ که اجازه ورکولی اجازه ورکولی شي که ډیلیټ کولی شي خو بیسیک یې پرېږدئ چې یوټیوب درته وګوري او بل که چېرته زموږ په کمیونټي باندې څوک پوسټ کولی شي هو کن پوسټ څوک کمنټ کولی شي پوسټ نه بلکې کمنټ تاسو چې سبسکرایب کړئ زه ورته وایم چې څوک چې زما چینل سبسکرایب کړی دی خبل دلته خوا کې ورسره ښکاري 1 ډے مینیمم سبسکرپشن ټایم یې که تاسو چینل یې سبسکرایب کړی وي هغه کسانو باید څومره وخت تاسو په چینل کې پاتې شي زه ورته یم یوه ورځ چې پاتې شوي وي تاسو اونۍ هم انتخابولی شئ یوه ورځ
تاسو چینل یې سبسکرایب کړئ او ورځ په تیر شي بس بالکل دغه ورته انتخاب کړئ. بل بلاک کیورډز په بلاک کیورډز کې تاسو ځینې داسې الفاظ اډ کولی شئ چې تاسو نه غواړئ تاسو په کمنټونو کې موجود وي، مثلا کنځل، خور، مور او داسې نور څه هغه پښتو هم لیکلی شئ، په بله ژبه هم لیکلی شئ، په انګلیسي هم ورته لیکلی شئ. هغه کیورډز ولیکئ داسې چې مثلا یو داسې ورډز ولیکئ، یو ورډز مو چې ولیکه هغې سره به دلته د کما استعمال کړئ، بیا عین دغه وشوخه دغسې ورډز تاسو ډېر استعمالولی شئ. یا واټساپ بل چې لینکونه پکې نه غواړئ سپیم یا نور شیان هغه تاسو ورکولی شئ. بل دا چې دا لینک ټیکس دغه برخه چې دا هولډ کمنټ که تاسو دا آن کړئ نو تاسو که یو څوک په خپل ستاسو کمنټونو کې لینکونه شیر کوي، هاشټیګز شیر کوي، نور څه شیر کوي، هغه به تاسو په خپله ګورئ. که چاته مو اجازه ورکولی شي که نه شي ورکولی بالکل هغه نه شي ورکولی. په سیو باندې کلیک وکړئ بس تاسو ټینګ چې دی هغه بس سیو شي. د یو خبره بله برخه چې راځي یوزر منیجمنټ برخه ده، دا چې د اوس لپاره مهمه ده. که تاسو د دې چینل لپاره هیڅ اړینه نه ده چې تاسو وکړئ، که چینل مو غټ شي به یو ښه مدیر وټاکئ ځان لپاره، هغه به دغه برخې به تاسو تنظیموي. چینل ګایډ لاینز ده. بله برخه چې ده دغه دلته تاسو کولی شئ یو ویلکم میسج پرېږدئ. ویلکم میسج په دې مطلب چې تاسو کولی شئ یو د ښه راغلاست میسج پرېږدئ چې که تاسو زموږ چینل ته مثلا ښه راغلاست مهرباني وکړئ، درناوي او ګټورې ورته خبرې دلته کوئ او غیر اخلاقي شیان یا سپام لینکونه نور څه مه کوئ. موږ ته مثبت نظریات پرېږدئ، داسې یو څه اډ کولی شئ. یور ګایډ لاین بس کې به تاسو یو څه بل څه ورته لیکلی شئ، مثلا ورته ولیکئ چې داسې نظریات پرېږدئ چې د نورو احترام هم پکې وي، زموږ احترام هم پکې وي، مثبت نظریات هم یې نور ته هم ګټه ورسېږي او موږ هم څه ترې زده کړو. دغسې یو څه ورته ولیکئ، هغه تاسو بیا خپله لیکلی شئ. دلته تاسو بعضې ټاپکونه درکړي دي، ټاګونه دغه هلته چې کلیک هلته پورته خپله راځي. که بیا نه غواړئ بیرته دغه ځای نه ډیلیټ کولی شئ. کله چې تاسو دا سیټینګ وکړ بیرته بیا تاسو دا سیو کړئ. د چینل ویریفیکیشن اوس راځو په چینل کې کمیونټي ټیب خلاصو. کمیونټي ټیب فالول لپاره تاسو کله خپل چینل کې دلته وګورئ په سټوډیو کې لاندې تاسو ښکاري کمیونټي برخه ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ. په موبایل کې هم خورا اسانه دلته تاسو خپل چینل ته راشئ، په ایډیټ چینل باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې تاسو لاندې وګورئ دلته تاسو ښکاري مای کمیونټي، دلته به تاسو دغه ټاګل اف که چېرته اول نه آن ښه خبره ده، که چېرته اف وي دا به تاسو ټاګل آن کړئ. کله مو چې آن کړئ دې سره به تاسو په چینل کې هم کمیونټي ټیب فایل شي. په کمپیوټر کې دلته تاسو ښکاري یور پوسټ په دغه باندې کلیک وکړئ. ټرن آن کمیونټي په دغه باندې ورته کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ ویزټ کمیونټي باندې کلیک وکړئ. دې سره به تاسو خپل چینل کم کمیونټي ټیب چې دغه فعال شي. ګورئ اوس موږ پیج برخه راغله، تاسو کولی شئ خپل عکس اپلوډ کړئ، ایمیج پول جوړ کړئ، ټیکس پول جوړ کړئ، کویز یعنې پوښتنه ډول جوړ کړئ، ویډیو هم کولی شئ دغه ځای کې وبه کوئ. تاسو بیا پبلش کولی شئ، دلته پوسټ او یا سکیجول برخه هم راځي، سکیجول کولی هم شئ، پوسټ همدارنګه کولی شئ. په دغه طریقې تاسو بالکل کولی شئ کمیونټي ټیب موږ په چینل کې اوس فعاله شو، تاسو په دغه طریقې سره بیا دا فعالولی شئ. دریمه برخه د چینل فیوچر سیکشن دی. دلته موږ د خپل چینل هوم پیج تنظیموو، یعنی دلته باید ستا په چینل باندې څه شی اول وښودل شي. آیا اوسنۍ ویډیوګانې باید وښودل شي، آیا ستا کوم مهم پلی لیست وښودل شي، کومه مشهوره ویډیو یا مشهوره ویډیوګانې په مسلسل ډول هغه وښودل شي، دغه موږ تنظیموو. لکه څه ډول مو چې وویل موږ د خپل یوټیوب چینل هوم پیج تنظیموو. لکه تاسو ته زما خپل چینل ښکاري، دغه لومړی زما چینل دی. دلته زما د چینل هوم پیج ته ورپسې ویډیو ده، شارټ ده، لایف ده، کورسونه دي، پلی لیست ده، پوسټونه برخه ده. نو دا هر څه چې دي دلته موجود دي. او بله خبره دا چې یو پلی لیست ده، پلی لیست موږ خپل جوړولی شو، خو د کورسز برخه چې په چینل کې کومه ده دا تاسو خپل نه شئ جوړولی، دا یوټیوب درته خپل جوړوي. نو دې لپاره به ځینې اصول او قوانین مراعاتوئ. اول دا چې که تاسو څه په دغه کورس برخه باندې کلیک وکړم، مثلا ما ورته لیکلي کریپټو ټریډینګ فول کورس، او د دغه کورس ما هر ویډیو سره بیا هر ویډیو کې لیکلي دي د لومړی درس، دوهم درس، دریم درس، هم په تمبنیل کې هم په ټایټل کې. تاسو به داسې کار وکړئ په ټایټل یا ډسکرپشن کې به د درس نمبر لیکئ، مثلا لیسن نمبر 1، لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 3، دغسې تر اخره پورې. کله چې دغسې کورس ترتیب کړل ډسکرپشن هم منظم و، ستاسو تمبنیل هم منظم و، نو یوټیوب په خپله د دې لپاره یو دغه ستاسو په لیست کې دلته د کورسز برخه اټکوي، دا جوړوي. خو راځو هوم پیج هم موږ خپله جوړولی شو. ویډیو برخه هلته راځي چې کله تاسو په خپل چینل باندې لومړی ویډیو لانګ ویډیو اپلوډ کړئ، د 1 دقیقې نه زیاته ویډیو په 14.9 کې وي. همدارنګه شارټ چې کله تاسو شارټ ویډیو اپلوډ کې شارټ هم پکې راځي. لایف هغه په چینل کې موجود دي، مشکل نه لري، نو هغه پکې راتللی شي. او د کمیونټي برخه چې دا هغه جوړول طریقه خو مې هم تاسو ته وښودله چې څنګه مو کمیونټي جوړ شي، په هغې کې به تاسو دغسې پوسټونه کولی شئ، خپل ویډیو لینک شیر کوئ یا بل څه. راځو هوم پیج څنګه تنظیمیږي. هوم پیج په لومړۍ برخه کې تاسو ته ښکاري ما خپل چینل ټریلر اچولی ده، یعنې ټریلر برخه کې مې د خپل باینانس اکاونټ جوړول ویډیو اچول ده. لاندې مې فار یو برخه اډ کړې ده، دلته چې کومې زما په زړه پورې ویډیوګانې دي لیدونکو لپاره ښې وي، هغه خپل یوټیوب فار یو برخې ته اچوي.
پاپولر ویډیوګانې زما چینل مشهور ویډیوګانې دي ورپسې لاندې یو چینل مې اډ کړی دی هغه نه وروسته خپل ویډیوګانې دي لاندې ورپسې پوسټونه دي د دې لپاره تاسو په خپل یوټیوب اپلیکیشن کې نشئ کولی بلکې د دې لپاره تاسو یا هم په کمپیوټر کې دا طریقه کوئ یا هم په خپل موبایل کې کروم براوزر ته بځئ نو لکه څرنګه مې چې مخکې طریقه درته وښودله تاسو په کروم براوزر کې یوټیوب سټوډیو راخلاص کړئ نو زه په کمپیوټر کې دا طریقه کوم هماغسې په موبایل کې هم تاسو کولی شئ د خو تاسو ته ښکاري کله چې تاسو سټوډیو راخلاص کړئ یوټیوب سټوډیو دلته تاسو ته کسټمایزیشن برخه ښکاري په دغه باندې به ورته کلیک واخلئ کله چې دلته کلیک واخسته ګورئ دلته موږ ته یو پروفایل ده بل هوم ټیب ده پروفایل برخه کې دلته ټول نه تاسو خپل په واله برخه کې درته خپل بینر راځي یوټیوب چینل لپاره څنګه موږ بینر اپلوډ کولی شو بینر جوړول طریقې ان شاء الله درته ښایم د لوګو بینر هر څه بینر کې مهمه خبره دغه ده چې لږ تر لږه ستاسو بینر سایز څومره وي 2048 او همدارنګه 1152 پیکسله وي تر 6 MB پورې باید وي 6 MB نه باید لاندې وي زیات نه وي دلته تاسو چینج اډ کولی شئ بیا هغه تاسو دلته ښکاري چې دا به څنګه ښکاري په مثلا په کمپیوټر کې موبایل کې هر څه تاسو ته ښکاري دي په کمپیوټر کې داسې ښکاري لیپټاپ کې موبایل کې دلته داسې ښکاري په پی سي کې البته په کمپیوټر او ډیسکټاپ کې بیا دغسې ښکاري ډیسکټاپ کې د ټولو خوندور ښکاري پول سایز ښکاري نو دغسې به تاسو ترتیبوئ نو زه ټولو لپاره طریقه درته ښایم چې موږ څنګه د ټولو لپاره ترتیبولی شو به انشاءالله تاسو ته ښایم بل په فکچر لوګو برخه ده یا پروفایل عکس دلته تاسو دغه ځای نه اډ کولی شئ دغه نو سره چینل نوم دلته تاسو کمپیوټر کې کوئ هغه هم موبایل کې هم کولی شئ او بل ډسکرپشن د طریقه خو درته وښودله ډسکرپشن موږ څنګه اډ کولی شو بله برخه اډ لانګویج برخه ده دلته تاسو خپله ژبه اډ کړئ د خپل پروفایل ژبه دلته موږ دوه انتخابولو زه دلته کلیک واخلم ګورئ یو اوریجنل ګورئ چینل ترانسلیشن ده چې ستاسو چینل نورو خلکو څنګه باید ترانسلیت شي وژبړل شي اوریجنل ژبه ده په اوریجنل ژبه کې موږ پښتو انتخابوو خو ما دلته دغه لیست کې چې تر اوسه پورې انتخاب نه دی کړی ایله دغه ده چې دغه لیست کې تر اوسه پورې پښتو ژبه نشته که موږ دلته راشو لاندې ټولې ژبې شته خو که موږ دلته پی توري ته راشو پرشین یعنې دري ژبه پکې شته فارسي شته خو پښتو ژبه پکې نشته خو د دې پر ځای چې موږ پښتو انتخاب کړو زه تاسو یو بل ټریک ښایم ترانسلیشن لانګویج صرف دلته موږ هسې ټایټل ډسکرپشن ټول پښتو لیکلي دي ډسکرپشن ټول موارد نو د دې لپاره تاسو بیا راشئ دغه ترانسلیشن لانګویج انګلیسي انتخاب کړئ د دې مطلب دا چې دلته لاندې چې راغلم زه عمومي انګلیسي انتخاب کړئ بس دغه به تاسو سره انتخاب شي کله مو چې انګلیسي انتخاب کړه خپل چینل نوم په انګلیسي ویل کې خو دلته موږ له اوله لیکل شوی هغه سیف شوی ده ځکه زما نوم اوس لیکل شوی زما چینل ویریفاید ده ښه دلته تاسو خپل نوم په انګلیسي ویل کې که نوم پښتو لیکلی وي دلته خپل دغه ډسکرپشن چې تاسو پښتو لیکلی مکمل وشپړئ دلته پیسټ کړئ هر څوک چې دغه کسان که چېرته د بلې ژبې والا راځي ستاسو چینل به ورته ژبړل کېږي نو اوس لپاره چې زه همدغسې پرېږدم زما چینل چې نور برخو ټولو برخو کې چې د پښتو ژبه خپل انتخاب شوي تاسو هسې زما ښودل دي تاسو چې هغه ټریک طریقه موږ بشپړو کوم میشن چې وي ټاسک وي هغه باید ټول بشپړ شي دلته دغه برخو کې دا برخه چې دا چینل په خپله تاسو تنظیموي موږ یې نشو ایډیټ کولی د ایډیټ برخه نشته چینل یو آر ایل ده د یو آر ایل مخکې موجود و موږ به جوړول ما خپله جوړ کړی و خپله چینل په لومړي وختو کې ټیکنیکل زده کړه په نوم بدو سید الله هم ورسره لیکلي خپل نوم هغه وختو کې اوس ایډیټ کېږي نه خو د دې پر ځای اوس هینډل راغلی دی په یوټیوب کې تاسو خپل هینډل طریقه مې درته وښوده هغه اډ کولی شئ بل سوشل میډیا لینکونه دي لومړی تاسو ته دلته په موبایل کې هم کولی شئ لومړی به لینک نوم یې ټایټل وي د لینک ټایټل څه شی دی ما ورته لیکلي دی فیسبوک اکاونټ دا زما فیسبوک آی ډي ده دلته تاسو ته ښکاري هغه لینک ما اچولی ده تاسو هم دغسې کولی شئ بیا مو ورسره لیکلي دي ټیلېګرام چینل ټیلېګرام دلته خپل ټیلېګرام چینل لینک اچولی ده بیا فیسبوک پیج مې دلته راخیستی دی ما ورپسې ټیک ټاک اکاونټ راخیستی دی تاسو نور لینکونه اډ کولی شئ تقریبا زه چې څومره خبر یم 15 لینکونه اډ کولی شئ دلته او بیا ورپسې خپل کنټاکټ انفو برخه کې خپل ایمیل اچولی شئ دلته مو تاسو ته ښکاري خپل ایمیل دلته اډ کړی ده څوک غواړي تاسو سره کنټاکټ ونیسي اړیکه ونیسي دا پکې اډ کړئ تاسو بیا دغه نه وروسته بیا تاسو دلته برخه راځي دا مهمه برخه ده دلته ډسپلی ټایم یا واټر مارک د ګوره د ویډیو واټر مارک دغه چې ده که تاسو غواړئ خپل پکې اډ کولی شئ دا به هغه واټر مارک نه وي چې یو څوک ستا ویډیو موبایل ته ډاونلوډ کړي هغه سره به ښکاري نه دا که یو څوک په یوټیوب باندې ستا ویډیو ګوري هغې سره بیا دغه ښکاري ښه نو دلته تاسو چې کله په چینج باندې کلیک وکړئ خپل واټر مارک به اپلوډ کړئ یعنې خپل د یوټیوب لوګو وي یا بل څه وي هغه به ورته اپلوډ کړئ نو تاسو ته وایي چې دغه واټر مارک د ویډیو په اخره کې باید اډ شي
تاسو ته د ویډیو په د شروع باید ورسره وي کپو سٹارټ ټایم کې سٹارټ ټایم ما انتخاب کړ مثلا ویډیو چې 15 ثانیې تیریږي دغه ورسره بوټن مارک زما په ویډیو په لاندې بوټن برخه کې دلته ښکاري لاندې ورسره کله چې څوک ویډیو باندې کلیک کوي چې کله د آیکن ورسره د زما بوټن مارک به هم ورسره ښکاري دا د دې لپاره ده کله چې تاسو د هر څه وکړل بل برخه چې دا هوم ټیب برخه ده هوم ټیب برخه هم ډیره مهمه ده چې موږ خپل چینل هوم پیج تنظیمو هوم ټیب د دغه ځای تاسو اول فعال کړئ کپال نه وي دا به تاسو فعال کړئ کله مو چې فعال کړ اوله برخه کې تاسو ته لی اوټ راځي په لی اوټ کې تاسو بل چینل لپاره 12 سیکشن زیاتول شي اټ سیکشن باندې کلیک وکړئ تاسو ته خپل سیکشن درکوي اول ما خپل چینل ټریلر اټ کړی دا ټریلر مې اټ کړی دی دلته یو خبره یوټیوب تاسو ته وایي چینل ټریلر یا دغه چینل د هغه کسانو لپاره دی هو هغه خلکو چې هیون سبسکرایب تر اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړی نوی سبسکرایبر چې څومره راځي زما چینل لپاره په هوم پیج باندې زما دغه باینانس ویډیو ورته ښکاري هغه لپاره ده او بل هغه کسان چې ستا چینل سبسکرایب کړی دی ریټرن می ورزي یعنی دوباره ستا چینل ته راځي د غو لپاره مدغه یو ویډیو یې خې مطلب ورته ویني چې زما چینل مخکې یو ډول اوس بل تاسو هم دغه یو څه یخدل شي د خپل مینوالو لیدونکو لپاره بل د فار یو پیج دا د فار یو پیج یوټیوب په خپل اټ کوي که تاسو غواړئ دغه ځای نه ریموو کولای هم شي ریموو او همدارنګه دلته منیج کولای هم شي خو موږ د کې اوس بل حلقار نه لرو بل فاپل ویډیو برخه ده تاسو هغه اټ کولای شي دغه ځای نه ریموو کولای هم شي او بل دا چې تاسو کوم برخه غواړئ پورته یوسئ دلته کلیک واخلئ د پورته وړلی شي یا هم تاسو یو ریموو کوئ بل اټ کوئ په ترتیب باندې بیا مې ویډیوګانې یو چینل مې اچولی دی ورپسې ویډیوګانې دي پوسټونه دي همدارنګه کلابوریشن برخه کې تاسو یو بل چینل اټ کولی شئ دلته موږ یو چینل اټ کړی دی کلابوریشن برخه کې تاسو کولی شئ دوهم چینل اټ کړئ د خپل ملګري چینل هم اټ کولی شئ یا هم تاسو یو پلیټ فارم لپاره مارکیټینګ کوئ هغه یوټیوب چینل لري هغه هم اټ کولی شئ خو تاسو د دې لپاره غوره ده که تاسو دوهم چینل لرئ یو کوچنی چینل نوی موجود کړئ هغه دلته اټ کولی شئ نو دغه برخه باندې تاسو هغه کولی شئ بیا تاسو دغه کولی شئ د پورته یوسئ یعنی کم ځای ته تاسو وړل غواړئ هماغه ځای ته داسې وړلی شئ ورپسې نو دغه د چینل هوم پیج هغه تنظیمولو بل راځو د چینل لپاره اپلوډ برخه پاتې شوه غواړم هغه هم درته وښیم بله برخه د یوټیوب چینل لپاره اپلوډ ډیفالټ برخه ده دلته به راشئ سیټینګ ته کله چې تاسو سیټینګ ته راغلی دلته تاسو یو برخه ښکاري اپلوډ ډیفالټس دا ډیره مهمه خوندوره برخه ده د دې برخه دغسې ده چې چېرته تاسو نوی ویډیو اپلوډ کوئ د هغې لپاره چې مخکې له مخکې تاسو کوم معلومات ترتیب کړي دي ډسکرپشن ټاکونه هشټیګونه نور موارد هغه په اتومات ورسره لګیږي په ډسکرپشن کې ورسره راځي نو تاسو ته د دې ضرورت نشته چې تاسو بار بار راځئ د هر ویډیو سره تاسو سوشل میډیا لینکونه اټ کوئ ډسکلیمر اټ کوئ کانټاکټ انفارمیشن اټ کوئ افیلیټ لینکونه اټ کوئ چینل انټرو اټ کوئ داسې نور معلومات تاسو اټ کوئ د هغې ضرورت نشته د دې لپاره تاسو سره د وخت په سپما کې ډېره ګټه کولی شي یعنې ځینې معلومات چې تاسو غواړئ هر وخت زموږ چینل په ډسکرپشن کې باید شامل وي لکه سوشل میډیا لینکونه ډسکلیمر کانټاکټ انفارمیشن افیلیټ لینکونه چینل انټرو هاشټیګونه ټاګونه داسې نور موارد هغه به اول له مخکې تاسو په چینل ډسکرپشن کې موجود وي خو یو مشکل دغه ده چې که تاسو موبایل کې اپلوډ کوئ هغه بیا نه راځي که تاسو کروم براوزر نه اپلوډ کوئ موبایل کې او یا هم یوټیوب خپل کمپیوټر څخه اپلوډ کوئ بیا دغه ټول ورسره راځي نو تاسو کولی شئ دلته کیورډز اټ کړئ هاشټیګونه اټ کړئ نو دا چې هر څه دي ستاسو لپاره ډېره مرسته سره کولی شي خو یو خبر ده چې ټایټل مه اټ کوئ ټایټل ځکه چې تاسو هر ویډیو لپاره جلا جلا ټایټل لرئ او همدارنګه ډسکرپشن هم جلا لرئ خو څنګه ځای تاسو اټ کولی شئ په ډسکرپشن کې ښه نو رابه شئ زه تاسو ته اوس عملي ښایم چې دلته موږ څه شی اټ کولی شو خو زه خپل ډسکرپشن درته ښایم اول ورته لیکلي دي ویلکم ټو حسند سکلز په خیر راغلی دغه چینل کې تاسو شی ښایم شیر کوم دلته به تاسو وښایم مثلا ما ورته لیکلي دي پښتو یوټیوب کورس انلاین ارننګ کریپټو ایجوکیشن ای آی سکلز او داسې نور معلومات چې دي هغه ټول مو ورسره لیکل دي بیا مو ورسره خپل دغه تاسو اړیکې نیونې معلومات خپل واټساپ ټیلېګرام خپل ایمیل هر څه چې وغواړئ په دغه برخه کې اټ کولی شئ ما شی نه دي لیکلي ایمیل خو یو مثال مې ورکړی دی دغه نه وروسته بیا دغه برخه چې کومه راځي په دغه فالو مې په دغه برخه کې تاسو کولی شئ ما ټیلېګرام لینک ورسره اچولی دی بیا مې واټساپ چینل لینک اچولی دی بیا مې د خپل فیسبوک پیج یا آی ډي لینک اچولی ده دغه تاسو کولی شئ په خیره برخه کې مور سره خپل ټاګونه اټ کړي دي نو دغسې تاسو هم په دغه ترتیب سره جوړولی شئ
تاسو په خیره کې یو ډیسکلیمر اډ کول شي معنا دا چې تاسو یوټیوب د دې لپاره تاسو ویډیو سټرایک نه کیږي غلط ګمان شک در باندې ونه کی تاسو ویډیو لپاره یو ډیسکلیمر اډ کولای شئ چې دا ویډیو یو قانوني بڼه لري نه غیر قانوني ده کې چې تاسو ویډیو کې داسې چې یوټیوب وظاهره بڼه ورته غلط ښکاره شي ډایرکټ ریموو کی ویډیو درنه سټرایک درکې که ډسکرپشن کې تاسو یو ډیسکلیمر سو اډ کې وضاحت ورکړئ چې دا ویډیو دغه څه اړوند ده مثلا تاسو د یو څه لپاره د انلاین بسو کټلی او طریقه خودلی ده او یوټیوب دا فکر کوي چې دغه ویډیو پروموټ کړي وي د غلط پلیټ فارم ته مارکیټینګ کړي مګر که چېرته تاسو په ډسکرپشن کې تشریح ورکړئ نو یوټیوب غلط فکر نه کوي ویډیو درته پرېږدي نو دې لپاره چې موږ څنګه ډسکلیمر اډ کولی شو ښه خبره به دا وي چې تاسو دا پوښتنه د چټ جی پي ټي نه وکړئ تاسو چې خپل ویډیو لپاره کوم سکرپټ تیار کړی دی هماغه سکرپټ راواخلئ چټ جی پي ټي ته ورکړئ ورته دغه سکرپټ پر اساس باندې ماته د ویډیو ډسکرپشن لپاره ډسکلیمر تیار کړه او همدارنګه یا خپل د ویډیو اړوند ټایټل ورته وایئ معلومات ورکړئ چې زما ویډیو په دغه موضوع باندې ده د دې لپاره چې یوټیوب زما ویډیو ډیلیټ نه کړي یا سټرایک رانه کړي ماته یو ډسکلیمر تیار کړه نو چټ جی پي ټي تاسو ته ډسکلیمر تیاروي بل چې د ویزیبিলিټي برخه ده دلته به تاسو دغه انالیست کې پرېږدئ پرایویټ پبلک کې ما کوي چې تاسو ویډیو اتومات اپلوډ کیږي انالیست کې زه پرېږدم ټاګونه دي ټیکس تاسو دلته اټکول شي مختص نه دي اټکلي دا چې د هاشټیګز دي د ډسکرپشن کې اټکول شي ټاګز چې دي هغه به دلته ټیکس ما اټکوي ټیکس په دلته د خبره کې اټکوي هغه زه خپل اټکوم بل د اډوانس سیټینګ برخه ده دغه برخه هم ډیره مهمه ده اتوماتیک چپټر برخه ده که تاسو دغه برخه ته اجازه ورکړئ نو کله چې تاسو په ویډیو کې ډسکرپشن کې وخت اضافه کوي تاسو ټایم سټمپ اډ کړئ نو تاسو ویډیو چې د په برخو ویشل کیږي دغه اجازه ورکړئ دا مهم ده بل چې د لیسنس برخه ده لیسنس برخه مطلب دغه د سټانډرډ یوټیوب لیسنس د بل کریټیو کامنز د کچرته تاسو سټانډرډ باندې پرېږدئ چېرته تاسو ویډیو بل څوک اپلوډ کوي په یوټیوب باندې هغه ته به یوټیوب سټرایک ورکوي یا به ویډیو ریموو کوي که ریموو نه کړه په اخره کې چینل نه مونیټایز کیږي کریټیو کامنز انتخاب کړئ بیا یې بل څوک کولی شي ستاسو ویډیو چې د هغه اپلوډ کړي شیر یې کړي یعنی یو ډول اجازه تاسو ورکړه خو بیا هم دغه یوټیوب بعض وختونو کې کیدای شي تاسو نه بیرته اجازه واخلي ایمیل درته راشي یوټیوب تاسو ته وایي چې دغه کس تاسو ویډیو اپلوډ کړی آیا تاسو اجازه ورکوئ یا نه نو زه خپل چاته اجازه نه ورکوم بل کټګوري برخه ده تاسو خپل کټګوري اټ کول شي تاسو چینل د څه شي اړوند دی نن باندې ځکه فری خو تاسو ځای وخایمه ساينس ټیکنالوژي ایجوکیشن زه ایجوکیشن برخه اوس انتخابوم که تاسو په ول سر کې نوې ټیکنالوژي معلومات خبروي ساينس ټیکنالوژي ټول کټګوریان په کې خپل کټګوري به انتخاب کړئ دا نو ورسره تاسو راشي ژبه به انتخاب کړئ تاسو ژبه تاسو لانګویج د کیپشن سرټیفیکیشن سره لپاره مخبل پښتو انتخاب کړئ زما خپل چینل پښتو ژبه بدای او د ټایټل او ډسکرپشن ژبه مو شاید پښتو ژبه کمنټونه په ویډیوګانو باندې ان یو ساتي ویډیو کمنټونه د خلک کولی شي بل د کیپشن سرټیفیکیشن برخه ده په دغه برخه چې تر اوسه نون پرېږدئ او بل د موډریشن بیسیک برخه ده دغه برخه کې تاسو بیسیک پرېږدئ د دې مطلب دی که یو څوک تاسو ته کمنټونه کوي هغه کمنټونه چې هغه کې فوچ الفاظ استعمال شوي وي غیر اخلاقي خبرې یا هم سپام لینکونه هغه به هولډ کې پاتې کېږي یا به تاسو خپله ګورئ اجازه ورکوئ یا یوټیوب خپله اجازه ورکوي که چېرته داسې فوچل پاس پکې یوټیوب خپل بیا ریموو کوي بیسیک باندې پرېږدئ په خیره کې شو هاو مینی ویورز لایک اټ ویډیو دلته دا مطلب دی که چېرته کوم کسان چې ستا ویډیو لایک کړي ده آیا هغه لایکونه د ستا په ویډیو باندې وښودل شي زه ورته یم هو ودښودل شي ښه دغسې تاسو بیا دغه خپله ترتیبولی شئ تر دغه ځای پورې موږ د چینل سیټ اپ او SEO تنظیم کړ خو یو مهم راز لا هم پاتې زیاتره خلکو ورته پام نه دی او همدې له امله په یوټیوب کې ناکامي کوي هغه د چینل کنسیسټنسي ستراتیجي ده دلته موږ درې مهم موضوعات زده کوو اول اپلوډ سکیجول دوهم نیچ فوکس دریم آډینس ټارګټینګ په لومړۍ مرحله کې دی اپلوډ سکیجول یعنی یوټیوب ته په یو پلان او ترتیب باندې ویډیو اپلوډ کول یاد ولر یوټیوب ته سطحي خلکو ته بریا نه ورکوي بلکې یوټیوب هغه خلکو ته بریا ورکوي څوک چې منظم او دوامدار کار کوي نو ته باید د ویډیو اپلوډ کول لپاره یو ثابت پلان ولري مثلا په اونۍ کې 2 یا 3 ویډیوګانې اپلوډ کول په ورځ کې یو شارټ ویډیو اپلوډ کول کله چې دا ډول پلان تنظیم کړ بس همدغه ته دوام ورکړي کله چې ته ویډیوګانې په پلان سره منظم ډول اپلوډ کړې یوټیوب په هیڅ چې ته سیریس او غواړې چې خپل چینل بریا ته ورسوي نو حتما به یوټیوب ستا چینل بریا ته رسوي
دوهم قدم کې نیچ فوکس په یو موضوع باندې تمرکز کول. زیاتره کسان چې په یوټیوب کې ناکامیږي یا اول سر د یوټیوب ته راځي دوی اکثره وخت هڅه کوي چې مختلف ډول شان یوټیوب ته اپلوډ کړي. مثلا د یوټیوب اراوند ویډیو سبا ټیکنالوژي ویډیو بل ذکر کرکټ ویډیو دوی فکر کوي چې دا ویډیوګانې هر څه زه اپلوډ کوم یوټیوب ډېر مخته لاړ شي خو نه داسې نه د کله چې تاسو مختلف ډول شان یوټیوب ته اپلوډ کوئ د یوټیوب الګوریتم مغشوشیږي او نه پوهیږي چې ستا د ویډیو لپاره کوم ډول اډینس یا خلک ټارګېټ کړي نو په همدې له امله مو چینل ورو ورو ډاون کېږي او بالاخره ستاسو ویډیوګانې چې دي ډېرو خلکو ته نه رسېږي یا زیات نه کتل کېږي. خو که ته په یو موضوع باندې تمرکز وکړي یوټیوب الګوریتم ستا چینل د همدغه موضوع ماهر ګڼي او پوهیږي چې ته په همدغه برخه کې پوره مهارت لري په خپل مهارت سره نور خلکو ته یو څه ور زده کوي حتما ستا چینل بریا ته رسوي او ډیرو خلکو ته ورمخکې کوي. واقعا یوټیوب غواړي هغه خلک بریالي کړي چې دوی دوامدار کار کوي. کله چې هغه خلک بریالي کړي یوټیوب خپل ځان بریالي کوي ځکه دا خلک نور کسان هم په ځان پسې راولي. دریم اډینس یعنی خپل لیدونکي ټارګېټ کول. اول خو باید ته په دې باندې ځان پوه کړې چې ستا ویډیو د چا لپاره ده. آیا ستا ویډیو د زده کوونکو لپاره ده؟ آیا ستا ویډیو د پښتنو ځوانانو لپاره ده؟ د نویو یوټیوبرانو لپاره ده یا هم کوم بله موضوع کې ده؟ او بل خبره دا چې په دې هم باید ځان پوه کړې چې ستا ویډیو د کوم هیواد خلکو او د کوم ژبې اړوند ده. کله چې ته په دې باندې پوه شوې بس هماغه خلک چې د ټارګېټ کا کله چې هماغه خلک ټارګېټ کړل همدغه خلک ستا ملاتړ کوي تا پسې راودرېږي او دغه ویډیو ته دوام ورکوي. له همدې امله به ستا ویډیو ډېر ژر وایرل کېږي. کله چې ته دغه ډول ترتیب مراعات کړې حتما به ستا چینل هم تر بریا پورې رسېږي. نو نن ویډیو کې چې موږ څومره موضوعات ویل څومره مو زده کړل که تاسو غواړئ واقعا د ځان یو مسلکي یوټیوبر جوړ کړئ په یوټیوب کې بریا ته ورسېږئ دا ټول مراعات کړئ. د چینل مکمل دا سیټ اپ هم وکړئ او همدغه ټول اصول مراعات کړئ. نو که تاسو غواړئ د یوټیوب مکمل او بشپړ کورس جوائن کړئ او د ځان یو پروفیشنل مسلکي یوټیوبر جوړ کړئ لمونږ سره اړیکه ونیسئ. زما د ټیلېګرام همدارنګه واټساپ اړیکه په ډسکرپشن کې شته هغه ځای نه راشه لمونږ سره اړیکه ونیسئ. خو هغه کورس چې دی پیډ دی. همدارنګه د یوټیوب زده کړې راتلونکي ویډیوګانې هم مه هېروئ یا هم زموږ د پلیلیست پر اختلاف شي هلته زموږ ویډیوګانې چې دی هغه وګورئ.